آمدی بخیر بچه؟ چطور بود امتحانت؟ خوب خود شد؟ مادر پرسان نکو اینقدر سوالات مشکل بوده که من یکیشم نفهمیدم. وی بچه من خب بسیار زیاد دعا برات کردم. مادر جان همین کمال دعایت است که ما ات جواب دادیم که ولکه هیچ کسی بفهمه. مین راشا مجنونی ملیلاشا میدا تاویگا جانان پانا ساشا مین راشا مجنونی ملیلاشا میدا تاویگا جانان پانا ساشا داده دزوانی موسم داده دمستی موسم ستا په دروازه باندې زما د ملنګي موسم ستا په دروازه باندې زما د ملنګي موسم. कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आया. سلامونه زما ګرانو دوستانو په خیر راغلی زما د نوي ویډیو ته. ما تاسو ته ویلي وو چې په دې ویکند کې زه یو ویډیو جوړوم چې په هغه کې ستاسو ټول سوالونه چې تاسو ما ته په زما انسټاګرام سټوري کې کړی وو. I should talk slowly. Calm down. Okay. Once again. هغه سوالونه چې تاسو په انسټاګرام سټوري کې زما پوسټ کړي وو د هغه سوالو جواب زه غواړم چې راکړم په دې ویډیو کې. نو لیټس سٹارټ. ټول سوالونه چې تاسو کړي وو زما نه ما په دې باکس کې په دې شي کې واچوه. نو شته که په پیپر کې سره له د کس نوم چې چا کوم سوال کړي دي that you know who's gonna get an answer. یا دا زه ټول میکس کوم چې د دې نه بیا ټول سوالونو جواب خو زه نسم راکولی خو ځینې سوالو ته به زه جواب راکړم څومره چې زمونږ حوصله شته او ټایمینګ شته. نو زه دوستانو دا ټول میکس و د دې نه به زه یو کاغذ راخلم یو پیپر د هغه سوال ونم هر ژبه باندې چې سوال سوی په همغه ژبې باندې جواب بیرته راکوم. سو زه منځ کې نه ګورم او اوس اولی سوال. I hope it's not a difficult one. دین آ 2033 زمانه پختونی کوي کجا زندگی میکنی؟ Okay, this is one of the easiest questions. یا ما در آلمان زندگی میکنم و در آلمان کلانم شدیم و بس سوال موقع جواب. So اوس راخلم بل ورق. Second question. Let's see what it is. پرسپولیک ریال مادرید میگه دوستت دارم. اوکی سوال نبود اصلا اما تو یک چیزی بود. تشکر که دوستم داری خدا خوش نگاهت کنن. در طول فارسی والا کامنتس راضی. اوکی next one. No I'm not gonna take red again. Yellow I already I didn't have yellow so yellow again. مختار دوستالی چی میخوری که اینقدر خوشگل هستی؟ بیا فارسی کامنت. Okay, actually there aren't that much Farsi questions but okay سوال جواب. چی میخوری که اینقدر خوشگل هستی؟ با خوراک خو نمیشه خب بازم ایگه پس وقتی که من خود بودم کلگی از مادرم پرسان میکرد که دختر تو چی میتی که اقا چاق و تندرست است؟ باز مادرم برش گفت که ایره ما ساکودانه میتم. ساکودانه کت شیر. من نمیفهم ساکودانه چی است. خب مادرم همین قصه را برای من کرد گفت که وقتی که خود بودی بسیار چاق بودی بسیار تندرست چاق نه که خراب چاق. باز همسایه کلگی پرسان میکرد که چی میتی اولادتم به مام نشان بده دیگه اونا امی ساکودانه کت شیر. من نمیفهم چی است. Next question. Let's take another color. Blue. Ooh. Okay, blue one. ابرار وفا وای ته چیرې ژوند کوي؟ ښه دا سوال خو موږ درلوده خو زه آلمان کې ژوند کوم. Let's take another one. Pink one. When are you going to Afghanistan? آریان خان رانه پوښتنه کوي. Well, next time. I don't know when, but I think when I get a partner or when I settle down. So let's take another one. A yellow one. It's like the sunshine. I hope the question is also a nice one.
Basi 716,000. Why? Which city you belong to in Afghanistan and where are you in present time? So where do I belong originally? In Afghanistan, I was born in Kabul, and I was just few months old. Then we left Afghanistan and we went to Pakistan, and in Pakistan we spent around 3 years, and then we came to Germany. So right now I'm living in Germany. Let's move on to the next question. Not yellow, red. Okay, red. Akib Nazariwai, why don't you start vlogging on YouTube? That's a great question, and I am thinking about this to start vlogging on YouTube, which will be in future my new entertainment style. Next question. Ki asta? Yasin Popal Zai, mege chand sala hasti wa shawhar kardi. I don't like these kind of questions, but okay, I'm 22 years old. 22 ساله هستم و من فکر نمی کنم که در این سن سال آدم باید عروسی کنم. از خاطر زوم انوزه درس میخوانم و کار میکنم و میخوایم یک وقتی عروسی کنم که زندگی خود جور کده باشم تا او وقت. یعنی یک چیزی در زندگی خود حاصل کده باشم، مثل درس خوانده باشم، کار و چیزا، و فعلا نمیخوایم. Next question. Let's take another one. Blue one. Muhammad Labang. Does this princess have her prince yet? So the same question actually. No, there is no prince and there is nothing in my life, but yeah, I'm also not searching for a prince. Yeah, so next one. Imrais, when will you visit Pakistan? Okay, actually I have no planning to visit Pakistan, but if I went to Afghanistan, because it's the easiest way, it's just close to Afghanistan, then I will try to go there. But actually there is no planning of visiting Pakistan right now. Maybe one day, but who knows what comes in future. So let's move on to the next question, which comes from Alim19. Why are you always making dance videos? Am I making dance videos? Actually not. My videos are, maybe I'm doing these movements or some kind of shaking or just entertaining people, but this is not called dance. This is not a dance. And if I show you how to dance, then it's something completely different than this what I'm doing in my videos. And yeah, dance is something very special. Dance is an art for me, but unfortunately it's not seen as an art in our community, so people don't like watching other people dancing because they see it as a shameful thing. But they enjoy watching Indian movies where girls dance. They enjoy watching other movies or clips where people dance, but if an Afghan girl dances, that's shameful. Politics question. Let's start the next question or statement, I don't know. Afghan girl Noor wants to know, who will you select to be a president? Okay, who I will select. Actually, I don't want to state my opinion right now because I don't want to irritate people, but I would like to vote for a president or a person who is capable of keeping our safety, the safety of our country under control, and who is democratic, who is loyal, who is honest person, who's really working with heart, and who can bring equality between men and women so that also girls can go to school, which is the case, but I want more freedom for women, general freedom for our country. Rehman Zia. Okay, Rehman Zia. Tata Saval. Are you single? How old are you? What do you do for living? There were 3 questions in one paper. So, are you single? Yes, I do. I don't have a life partner yet. How old are you? I told before, 22. And what do you do for living? Yeah, I do study. It's not for living, but I have a job as construction leader, junior construction leader, which I started for 2 months. So in July, 1st of July, I started this job. So that's completely new for me, and it's quite difficult and challenging, this job, but I have to stick to it and just
pass these few months so that I can gain some experience in this job, and later on I hope it will be a little easier for me. Oh, it's running. Okay, let's move on to the next question. Masood Khan vai wala da خو بیا ډېر لونګ پروسس شو مونږ خپل جواب په یوټیوب کې ګورو او وای نو بیچاره یې نسته په دې چې زه نسم کولی ټول خلک ته په انسټاګرام کې جواب راکړم او بل زه بې دغه پرایویټ میسیجز جواب نه راکوم نو همدغه طریقه سو چې یو ځل یې دا سوال جواب راکړم ټول یو واري دا وګورو نو آخري 3 سوال جواب زه اوس راکوم تاسو ته امیر آریان عجیبي پوښتنه کوي څه کار کې غیر د ټیک ټاک نه ښه زما ټول مصروفیت په ټیک ټاک کې نه ده تنها ویکند کې زه ټیک ټاک کې مصروفه یم خو په نارمل ورځو کې چې د کار ورځې ویک ډے کې زه سټډي کوم پلس کارم کوم او مخکې مې وویلې چې څه کارونه کوم سو اصلا دونه بیزي نه یم په ټیک ټاک کې زما ټول انګیجمنټ زما کار او زما سټډي سره ده سو ګایز دوه آخري سوالونه پاتې دي چې هغه جواب میکسینګ ته اصلا دونه ضرورت نشته Queen Janak asks how to stay fit. So the answer to this question is very easy, but to follow that answer is very difficult. First of all, you have to include exercises regularly for every day. So in your daily lifestyle, every day you have to do exercises. Then it's very important to eat healthy and fresh food and also drink a lot of water. So that's what you have to follow to stay fit, but I know it's not that easy as said. نو یو آخري ورق پاتې ده چې هغه ما اصلا نه پورته کوو خو دې چې پوهېدله به چې څه پکې ده دې چې یو دانه پیپر ده چې شین رنګ ده نو ټول بل رنګ و and yeah let's read the comment. Mama liking mega برای یک دختر پشتو زبان خیلی بد است که اینطور خود را به ما نشان میدهد. اوکی گپ اول که اصلا خب ما کدام کاری غلط نکردیم که ویدیو خدا جور میکنم زیادتر ویدیو خدا که ما جور کردیم یا درباره میکاپ است یا درباره خانگی مواد که برای روی استفاده میکنی یا تیک تاک ویدیو است یا کاور سانگز جور کردیم در ما کدام چیز غلط نمیبینم باز اصلی گپی است که تو میگی برای یک دختر پشتو زبان شرم است من نمیفهمم چرا دخترای پشتو زبانا از دخترای فارسی زبانا یا دخترای دیگران که در افغانستان می باشن فرق دارن کلگی ویدیو جوړ میکنن رانو دوستانو خدایو کې چې تاسو سوالونه ته ما جواب ورکړی وي او که بیا هم تاسو ځینې نور سوالونه لرئ کوئ چې دلته کامنټس کې پرېږدئ زه به کوشش وکړم چې پارت 2 کې نور سوالونه تاسو جواب راکړم او بل ما تاسو دغه ویلې چې زه خپل ویډیوز په یوټیوب کې ویکلی اپلوډ کوم هر ویک مینیمم یو ویډیو اپلوډ کوم او حتما یو دانه په ویکند کې اپلوډ کوم او بل نسبت چې څونه وخت ماته پیدا کیږي په ویک کې هم یو دانه ویډیو اپلوډ کوم خو مینلی زما فوکس د ویکند کې بده چې ویکند کې زه وخت لرم نور کله دونه ډیر وخت نه لرم دا سو زما ټایمینګ د یوټیوب اپلوډ او یا نور خاص خبرې نه لرم خوشحال اوسئ دا ویکند انجوای کړئ چې زموږ ملک یو په انتخابات کې یو ښه پریزیډنټ خوښ یا انتخاب سي چې زموږ په ملک کې آرامي راولي زموږ ملک کې فریډم راولي خوشحالي راولي او دا نور دا جنګونه یا دا انتحاریان لږ کم سي خدای وکړي چې بس دغه شیان حل سي او ډیولپمنټ زموږ کنټري ته راولي دا به ډېره ښه خبره وي زه به ډېره خوشحاله سم موږ ټول به خوشحال سو او یا تاسو ته ښه ورځ غواړم I love you guys bye سلام زما ګرانو دوستانو زه له خیر سره اوس بلجیم کې یم او حرکت کوم د جرمني خواته بریمن سیټي ته خو اول د هالند نه تیریږم نو تاسو ته به ښیم چې چیرته ځم او تاسو سره شیر کوم
سلامونه زما ګرانو دوستانو په خیر راغلی زما د نوي ویډیو ته. په دې ویډیو کې زه تاسو سره دا ریډ بولډ میک اپ ویری سمپل میک اپ تاسو سره شیر کوم سره له دا کلی بیبي هیر سټایل. نو که ستاسو خوښیږي لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته او فل ویډیو وګورئ. ګرانو دوستانو زما د یوټیوب چینل نوم د مینا خان او د ما د یوټیوب چینل لینک ما خپل کامنټس کې پوسټ کړی. نو خدای په ستاسو دا ویډیو خوښ راسي نو زما یوټیوب چینل ته حتما سبسکرایب وکړئ. Love you guys. Bye. زلف دې مارانو دي سترګې شرابي لري زه په تمایم سسرو جادو لري یار یار یار. क्या लिखूं तुझ पे तो बस एक राज है जिसे सबसे छुपा के सुनती हूँ. तू वो साज है चुपके से मिलता है सपनों में मेरे. सुबह उठ के ढूंढती हूँ फिर निशान तेरे भूल जाती हूँ. عالمانو دا څه حال ده دا څه ورځ ده د زموږ افغانان او زموږ پښتانه چې جینۍ وګوري نو داسې سترګې ورپسې راوځي. جرمنیان خو داسې نه دي هغوی چې مخکې پري غوندې ښایسته جینۍ هم راسي بس نارمل تېرېږي ترې نه. یاره ګزاره کوئ لږ زره مړه دونه سختي مه کوئ دا سترګې کنټرول عالمانو دا څه حال ده دا څه ورځ ده د زموږ افغانان او زموږ پښتانه چې جینۍ وګوري نو داسې سترګې ورپسې راوځي. جرمنیان خو داسې نه دي هغوی چې مخکې پري غوندې ښایسته جینۍ هم راسي بس نارمل تېرېږي ترې نه. یاره ګزاره کوئ لږ زره مړه دونه سختي مه کوئ دا سترګې کنټرول